ښه راغلاست د کابل ولسوالۍ ګلدرې ته. نن مو په وطني لاره بیا یم. لاره خامه ده نو انشاءالله جای نوی ده، جای خاص ده. اصلي جیانو د دوستانو راورسېدلو. دوستانو ماشاءالله څه خوندوره منظره، څه وطني مکان دی، ماشاءالله څه خوندور وطن لرو. اوهو دا څه شی دی دا؟ یا الله سودا یې بار کړې ده. وی نږدې یو. کتونکو آخر کار راورسېدلو ګلدرې ته. په اکثره ولایتو کې ګرځېدلی یم خو داسې ځای ما نه و لیدلی. نو دلته افشارو ته وګورئ. کتونکو ماشاءالله څومره خوندور ځای د تاسې ځای خالي ده نو. دا مو څه ناڅه خوراکه راخیستې ده. څه ناڅه خوراک مو نوشي جان کو دلته مو وراره م راوستی ده له ځان سره. نو په دې خوندورو اوبو کې لامبو کوي. څنګه دي اوبو؟ ښه دي؟ ساعت دې تېر کو؟ دغه ده زه خو ماشومان هم ګرځوم په دې ښایسته وطنو کې. کتونکو زموږ سفر آغاز تازه شروع سو خو سفر مو زیات کړی. راغلي یو ګلدرې ته. کتونکو په دې خوندوره دره کې مو راګرځوم. نو زه دغسې مخکې تاسې باندې هم وینم دلته ډېرې خوندورې وطني غواګانې دي. نو نږدې ورځو. ماشاءالله دا نو خوندوره خوسکی ده، غوا ده، زراعتي غوا ده. نو په دې ښایسته جیانو کې ګرځي او یوه هلته ختلې ده، ونو ته ختلې ده. ماشه څنګه یې ماما؟ دلته مې یو ځوان پیدا کو نو کیسې ورسره کو. ستړی مه سې؟ کراري ده؟ طبیعت یې څنګه ده؟ څه غورې دي؟ څه غورې دي؟ څه کیسې دي؟ چیگه پاس؟ خیر و خیرت. ای جای مقبول چی نام داره؟ گلدره. گلدره. رضوان خان څنګه یې؟ طبیعت ښه ده؟ ساعت دې تېر ده؟ نو دوستانو رمه ده رمه په دې خوندوره دره کې تاسې راسره وینئ. ښایسته خوندور مږان دي. اختر هم ده. نو دا به بل سیزن ته وي.
نو کتونکو مخکې د موټرسایکل لاره نسته، موږ بره وړالو نو بیا دغسې دې دره باندې ورکښته کیږو. هلکه کلیل تا سره ده؟ رضوان خان کلیل تا سره ده؟ سړک سر د انګورو باغونه دي کتونکو، ماشاءالله څه خوندور افغانستان ده. ښایسته د وطن توتان دی، نو وږي سو، ډېر زیات وږي سو، ډېر سفر مو وکړو. رضوان خان چیرته ختلی؟ توتانو ته ختلی؟ دوستانو اوس به د انګورو باغونه راسره ووینئ. کتونکو هواوې ډېرې تیزې سوې. دوستانو دا و د نن ورځې سفر، خدای دې وکړي ساعت مو راسره تېر سوی، بادونه سخته زیات و، او انشاءالله په بل سفر کې که د الله تعالی رضا وه بیا د داسې درانه چوپړ کې حاضرېږم. اوس مو په لوی جل جلاله سپارم، خدای پامان. نفس إن لم تظفري لا تجزعي